دا ورور تپوس کړی دی وایي زه نور مونځونه په خپل ټیم باندې کوم خو سهار مونځ کې زما نه سستي کېږي چې زه د شپې اکثره یخ یم نو سهار مونځ ته نشم پاڅېدلی او د سهار مونځ زه کومه خو چې کله لمر راوخیږي او زه د خوب نه راپاڅم نو بیا په هغه ټیم کې وکړم وایي دا ما خپل عادت جوړ کړی دی د دې مسلې جواب هغه دا دی چې دا بالکل غلط کار دی او دا یو ګناه ده چې ته پکې اخته شوی په دې مسله کې او داسې ګناه ده چې هغه د الله سبحانه وتعالی حق دی او چې څنګه یې تا نه غوښتی دی نو په هغه طریقه باندې به تا ادا کړي اوس که ته ستړی یې او که ته دمه یې نو لازمي ده چې ته به دغه 5 وخته مونځ په جماعت سره کې په جمع سره به کې د دې کې ستا اختیار نشته دی که ته په صحت کې او ته په تندرستۍ کې نو ته به مونځ کې او که نه نو بیا به نه کې بیا به پرېږدې نو دې کې د اختیار څه صورت نه جوړېږي بلکې لازمه ده چې ته خامخا دغه مونځ په جمع سره جماعت کې وکړي بعض علماو دا هم لیکلي دي چې که یو سړی د قصده دا مونځ پرېږدي چې هر سهار نو دا کفر ته انسان راسي په دې کې لکه دا خپل مونځ دغه وخت نه وروسته کول دي د خپل وخت نه مونځ وروسته کول دا په دې باندې سړی کافر کېږي بیا په دې نه یره پکار ده په دې حالت باندې فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اضاعوا الصلاة کې علما لیکي چې د خلکو مونځ ولې ضایع کولو مطلب وایي دا دی چې اخروها عن وقتها دی د خپلو وختونو نه دا مونځ وروسته کړی نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی په دې خاص کر د مونځ باب کې ډېر احتیاط پکار دی نو تا ته مونږ دا خبره کوو زمونږ محترم وروره چې ته وختي ویده کېږه چې بیا سهار مونځ ته راپاڅېدلی شي او یا ځان ته موبایل باندې الارم کې داسې دغه ولګوه چې هغه تا مونځ ته راپاڅوي یا چاته ووایه چې ته ما مونځ ته راپاڅوه په کور کې چې اوده نه پاتې کېږي اهتمام کوه بیا د الله خپله راپاڅوي چې کله ستا په زړه کې دا اراده وه چې زه مونځ کومه نو الله به دې راپاڅوي الله به تعالی توفیق درکوي او که اراده دې د خپل زړه نه ویسته نو عمر به تا تیر شي او ګیره به دې سپینه شي خو ته به د عادت پرېږدې نو زموږ تا ته د زړه د خیرخواهي نه دغه نصیحت دی چې ته پابندي کوه د سهار د مونځ خاص کر ډېره پابندي کوه الله دې تعالی توفیق درکړي والله اعلم